السلام علیکم. نن مونږ راغلی یو سوالډیر ته او په سوالډیر کې مونږ د خپل ډیر ګران ملګري ښاغلي جلبل خټک څوک چې شاعر هم دی ادیب هم دی پښتو لپاره ډېرې ستړي کړي دي نن د هغې کور ته راغلي د هغې سره څو خبرې چې کوم دی ستاسو سره مخامخ کوو هغې د هغې سره څو خبرې ریکارډ کوو دا د هغې کور دی مونږ به دننه ځو او د هغې سره به د هغې په ژوند فن د هغې په ستونزو د هغې په کړنو باندې به خبرې اترې کوو نو راځئ چې د هغې سره ستاسو ملاقات وکړو. ګرانو قدرمنو ملګرو السلام علیکم. ګرانو قدرمنو ملګرو د پروګرام مشالونه سره زه موحد یوسفزی تاسو ته معلومه وي ګرانو قدرمنو ملګرو چې مونږ په دې مشالونه خپرونه کې ښاغلی نعیم مخلص زه مونږ د مختلفو هنرمندانو سره فنکارانو سره شاعرانو ادیبانو سره د هنرمندانو سره د اداکارانو سره او د ټولو سره مونږ مرکې کوو وخت په وخت باندې کړي مو هم دي او دغه سفر دومره وتوانېده چې دا د دېرشتم ټوک چې کوم دی د مشالونه روان دی او د خلکو بار غوښتنې دي چې دغه مشالونه پروګرام دی منقطع نشي او دغه دوامداري. د نعیم مخلص تعلق چون کې د اداکارانو سره او سنگرانو سره زیاتی نو اکثر د ډیوټي په وجه باندې زمونږ او داغي ځینې نو ناشته یو ځای نصیب نشي خو بیا هم زمونږ کوشش دا وی چې چرته کې فنکار هنرمند مونږ وینو یا چې کوم دی د کوم هنرمندانو ته ستونزې دي یا کوم هغه خلک چې هغه د مودې وشو د سکرین نه پناه دي هغه خلک مونږ یو ځل بیا راوچتو دغه ژوند پوښتو دغه فن پوښتو او هغه چې کوم دی دغه خلکو ته مخامخ کو زیات خلک پکې کوم ینګ جنریشن چې کوم دی نوې کولې هغه رازلمی کیږي رازلمی شوی دی هغه ته هغه د خپل فنکاران هنرمندان دا بووي چې نه پیژني د نوم تر حد دغه سره واقف دي نو موږ هغه خلک چې کوم دی دغه ولسته پډاګه کو دغه سره مرکه کو او هغه د MTV په دغه شیشه باندې دغه خلک دغه نه مستفید کیږي دغه د فن چې د واقفیت مومي خو نن چې زه د نننې پروګرام چې مونږ کوم راوړې دی دا مونږ راوړې دی سوالډیر ته او تاسو ته پته وي چې په سوالډیر کې زموږ ډېر خوږ ملګری اسه هم چې فنکار داسې شي چې په خپل د موټو زور یې زیات وي د خپل زور یې زیات وي د ژبې زور یې زیات وي د خپل فن زور یې زیات وي نو د هر چا یاد وي خو چې کله دغه فنکار دغه هنرمند د خپل زور پریوزي نو بیا د هیڅ چا نه وي یاد او دغه فنکارانو زه اکثر دغه بیمارانو زه کله ځان داسې فیل کما ځان دغه ځای ته ورننه باسم کوم بیماران فنکاران چې دي ظاهره خبره ده چې دغه بیماران دغه ناتوان فنکاران چې کوم دي د خپل کوسې دروازې ته بګوري د خپل کمرې دروازې ته بګوري دغه لارو ته بګوري چې څوک به راځي او زموږ ته پوس وکړي نه سرکار شته نه ولس شته نه پولیس شته هیڅوک هم نشته دغه خلکو ته پوس خبره کومه د ښاغلي جلبل خټک چې څو کالو راسي په خپل کټ باندې پروت دی ګرځېدو هم نه دی خپل بیماری دومره ورنځیده دومره توالت یې ومومو چې زه کله هغه ته اکثر زه دا هم وایم چې روکې خپکېږم زه ستا پوسټ له ځکه نشم راتلی چې زه تا ته زړه نشم نیوی داسې به د هر د چې کوم مینوال دی د چې کوم ملګری دی د هر هغه کس به دغه فیلینګ وي دغه احساسات به د هغې نن به خبرې اترې کوو د جلبل خټک سره د هغه په ژوند باندې د هغه په فن باندې د هغه نه به پوښتو چې د دې دغه فني سفر څنګه تیر شوی دی ابتدایي زده کړې چېرته کړې دي او نورې ډېرې خبرې د دې سره چې کوم دی د خپلو ګرانو مینوالو لپاره به د هغه نه څه شعرونه څه نظمونه هم اورو د دې MTV په شیشې دپاره د MTV د مینوالو لپاره راځئ چې د ښاغلي جلبل خټک سره ستړي مشي هم وکړو دغه سره دغه مرکه مخ په وړاندې بوځو.
جلبل خټک صاحب اول خو تاسو ته په مشالونه پروګرام کې هرکلی هم وایم او خوشاله یم چې دومره وخت مو ایستو په دومره ناتوانه وجود باندې چې کوم دی زموږ لپاره ناست دی نو ډېر زیات ستړي مو شي ته هرکلی راته وایم مننه کوم ستاسو هم مننه او ستاسو د ټلویزیون هم مننه کوم چې په دې دونه سخت وخت کې تاسو راغلئ او زما پوښتنه مو وکړه. جلبل خټک ابتدایي زده کړې م چېرته کې وکړې په کوم کلي کې زیات پیدا شوي یې ابتدایي زده کړې م چېرته کې وکړې او تعلیم هم څومره کړی؟ بنیادي طور خو زما نیکه چې کوم و شمروز خان بابا هغه د کرک نه جلسې جلبې ته رالو. په هغه وخت کې داسې دغه وشوې کې جنګ جګړې وشوې مرګ جوړې وشوې هغې بیا دغه ځای نه ساولډیر ته رالو. صحیح. زما پیدایش ته ساولډیر دی. صحیح. ساولډیر کې پیدا شوم خو بنیادي خاوره چې زما کومه ده هغه کرک دی. صحیح. ساولډیر کې ما په هغه وخت کې تقریبا اومه پورې ما سبق وویلو بیا نور سبق ما نه شو ویلی ځکه چې غریبي وه. صحیح. صرف یو ټانګه وه زمونږ وه والد صاحب په هغه وخت کې هم د ټوکو غاټلی ګرځوله ډېره کمزوري وه. ما بیا سکول پرېښودو. زمونږ د سکول پرنسپل ارواحات الله ته جنتونه ورکړي ادریس صاحب جی هغه زه په زور باندې په سکول کې برتي کړم او د پورپنډې په ما باندې لسمه پورې سبق ووی. صحیح. د هغې نه پس به بیا د جمعې په ورځ به زه په سایکل باندې چونکې د بابا خو ګاټلې چوټي وه جمعې په ورځ به عامه چوټي وه. صحیح. زه به په ډنډو کې په زین چلم نه راتلم. صحیح. سایکل هغه وخت کې ډېر نویات څیز و. زه به په 400 ته تلم او ستر غني خان بابا سره مې ډېره ناسته کړې ده. د غني خان نه پس بیا بابا جمال خټک سره مې دومره شو چې بلکل هغه دوستانه مې ورسره جوړه شوه. صحیح. تر اوسه پورې دا سلسله جاري ده او د ژوند مې داسې خاص خطر نه کو. د لسم نه پس تاسو ته زده کړې ونه کې نور چېرته مردان ته یا لاړې یا پېښور ته لاړې هلته کې دا څوک چې څنګه لسمه پورې څوک مهربانه شو داسې نور څوک مهربانه نه شو چې تاسو باندې دغه زده کړې جاري وساتي؟ زموږ په کلي کې میا وکیل شاه فقیر خیل د ادب سره ډېر وابسته دی. لا بړو د ده په لایبررۍ کې مو څه کتابونه وکتل خو میا صاحب چونکې هغه وخت کې په داسې خدای باندې و چې هغه دې خبرو ته نه وزګارېدو. صحیح. بیا به ادبي فاطمه ګلزار زموږ خپل تنظیم و. صحیح. فقیر شاه سلیم ناشاد اجمل منصور به ټوپۍ نه راتلو شاهد و. صحیح. نو پای کې مو دا کولو بیا به مونږ ادبي دوستانو مرکه مردان ته تلو. صحیح. دا هغه وخت خبره ده چې د مکمل شاه ګر په حجره کې به په ګجوخان روډ باندې پروګرامونه کېدل. یا 2000 نه مخکې خو شاید دغسې تقریبا دغه نه مخکې او پای کې په لومبي ځل زما نظم ماشوم مزدور صحیح دا ما تنقید ته ایښی وصال قریشي د هغې صدارت کولو او حسین احمد صادق وایي کې مشر مې نو دومره راته یاد دي. څو وروڼه یې؟ بابا مو حیات دی؟ بابا مو حیات دی او بیبي خو وفات شوې ده. 4 وروڼه یو. صحیح. یو په ایف سی کې دی هغه هم واده کړی دی بیل دی. دا بل چې دی دا ایپیلیپسي پیشنټ دی دی ما سره یي او هغه بل چې دی هغه زما مور چې دی په وړوکوالي خپل تره ته ورکړی و هغې لوی کړی دی هغې پې سبق هم ویلي بس د هغې دی. صحیح. دی خوا ډېر ځي راځي نه. صحیح. بچي م څومره دي؟ څو دي بچي؟ زما بچي ټول 6 دي. مشره زما لور ده ښکلا جمال. جمال زما د پلار د تره نوم نو دا مې ورسره شامل کړو بچه مشران نه ورکېږي. فریدون شمروز دا زما زوی دی. صحیح. د سره مې شمروز بابا نوم لګولی دی
خپل نیکه دا خپل نیکه بله دا حیا وکیل زما خپل نوم وکیل شعر دی تاسو ته پته کېږي نه ماته پته ده نو ما حیا وکیل کو صحیح دا بل چې دی نو د افغانستان بادشاه ډاکټر نجیب زما ډېر ښه ملګری و الله دې وبخښي جنتونه یې نصیب شي نو د خپل یو زوی ته ما ډاکټر نجیب نوم کېښود صحیح اگر چې دلته زموږ دا خلک چې دي نو دوی وایي دا څنګه ډاکټر دی دی بستنې وایي ما نه دی بستنې وایي خو دی معاشرې دستنې وایي صحیح د ده به زه تربیت داسې کوم بله دا ځلا معراج صحیح او یو برېښنا ده دغه څلور لوڼه دي څنګه د جلبل خټک د دې نه وړاندې چې کوم دی څه معاشي صورتحال څنګه و کورنۍ او د بیمارۍ نه پس او د بیمار کله شوې دغه کیسه زه وایم چې د مشال مینوالو ته په خپلو کې الله دې وس راکړي چې پاکه خبره ته وکړم کله چې ما په مردان تحصیل کې به هغه وخت کې ما به د ځلوبۍ پکوړې خرڅولې د لسم نه پس بیا پای کې یو سپۍ سره زما جګړه وشوه هغه به روزانه ماله سموسه خوړه پیسې نه راکول هغه وخت کې د سټي تانې ته مخامخ دا چې کوم مجسټریټ پکې ناستو دیدنګل صاحب که ژوندي خدای دې جنتونه ورکړي چې هغه رانه زما ټوله خوله په وینو سره هغه سپۍ د ظالم بچو ډېر دنګ په مې راباندې کړو ما دیدنګل صاحب دا ووایم دی روزانه ماله سموسه دي ماته پیسې واغسته زه وویلم آیا خو ډېر زیات عزت وکړه ته ځه دې ځای نه دیدنګل صاحب ماته هغه وخت کې 300 روپۍ راکړې بچې به دې ځان ته کتابونه واله او سبق ووایا دغه دوران کې صدیق باچا الله دې وبخښي د شهباز اخبار نماینده هم و صحیح او کامپارس هم و صحیح صدیق باچا چې زه ولیدم نو ما دې خانې ته دې خوا راشه سایکل چل درځي ما ورته ویل دا زموږ سایکل دی دا اخبارونه دي دا خرڅوه واحد صاحب تاسو په خدای کې نو کې په هغه وخت کې 1.5 روپۍ ډېر شی دی چې ما 1.5 روپۍ کور ته راوړې بیبي ویل تا چې غلا کړې ده ما نه مور غلا مې نه کړې اخبارونه مې خرڅ کړ بس بیا پکې ورو کلاسیفاید مې زده کو بس بیا صحافت ته وروتم صحیح اوس هم لکه خلک کوئی جرنالست نو زه ته یم لکه زه ګورې جرنالست نه یم او پوټو جرنالست یم کیمرا مې زده کړه د کیمرې په فن کې زه دونه پورې لاړم تاسو یقین وکړئ دې وخت کې خو ما سره زما چې کومه کیمرا ده ما ته چا بهر نه رالیږلې ده زه په زیاتره ریکارډینګ نایټ کې او داسې خوشي سارا کې د جوارو ډوډۍ به راسره وګرځېدم زیاتره کار ما په ای نیول باندې کړی دی صحیح اوس هم که چېرې زما اواز او زما هغه دې حکومتي چارواکو ته ورښکاره شو نه غوندم ما چې کومه فنپارې دي هغه ډېرې قیمتي دي زه ضایع کول نه غواړم صحیح په دغې فوټوګرافي باندې ما د خپل خاندان د خپلو بچو کفالت کولو کال 2019 کې سجاد ممندي زه پیسل دوبۍ ته وغوښتم زه د کیمرامین په توګه ما دلته لاړم پیسل ما اټینډ کو باقاعده پای کې بیا ادبي پروګرامونه شو شاعر سنټر کې پروګرام و پای کې مې اختیار حسین صدارت کولو زه پکې مشر مېلمه شوم هلته چې پښتنو کوم عزت راکړو څومره مینې یې راکړه بیا په الحباب کې د باچا خان او د ودي خان او د اجمل خټک بابا کلیزه کېدله پای کې ما حصه واخیسته برج العرب کې ما بیا پروګرامونو کې مرغم کې ما حصه واخیسته پای کې زه ډېر ښه رالم ما ایوارډ هم هلته راوړو هغه ایوارډ ما هلته د مزدورانو په نوم کړو ځکه چې زما بنیاد چې دا د مزدور د کور دی نو دغه څیز دی تر اوسه پورې ګرانو قدرمنو ملګرو دا ساعت لنډه غونډه دمه کوو د هغې نه پس راځو د جلبل خټک نه به د ده د بیمارۍ حوالې سره تپوسونه کوو دمه کوو بیا راځو
ګرانو قدرمندو ملګرو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مو شو هرکلی وایو پروګرام دی مشالونه او نن په دې خپرونه کې زموږ سره مشال دی ښاغلی جلبل خټک هغې سره مرکه روانه ده راځو د هغې طرف ته یو ځل بیا جلبل خټک دغه تاسو په مردان کې مزدوري مو هم وکړه او څه ټکه ټوکه هغه مو هم کو د خپل کور د دغه یو وسیله وی دغه نه پس کوم دی تاسو بیماری اٹیک کو بیماری پتا سو باندې راغله دا څه بیماری دا زموږ د مینوالو ته وای او څومره وخت دی وشو کال 2019 کې چې کله پیسل وو په کوم چې را پردي غلاس شو نو په دغه دوران کې زما په لاس باندې نری تر شروع شو صحیح ما ایوب ته یو بل جرنالست را سره خوا کې ناستو نو موږ ورته غپ ډېر زیات لګولو عارف مردان وي مو نه وینا ته 4 دی پن کې ما لکانو خو سیریس لګې ما کار خراب دی موږ پاکستان ته فائنل ته راتلو صحیح د دوبه په ایرپورټ باندې زه بالکل په جاز په خوله کې را پریوتم د زو چت کوم د لاس نه د مکمل یو دغه جوړ کړو سما هنګامه وکړي خلک ټول یو خبر خوانه زه ډایرکټ مردان MMC ته راغلم پروفیسور نعیم الحق صحیح هغه ما ته چې زه تاسو اډمیټ کوم او دغه نه مارای چې دا وکړه زمي مارای جوړ شو هغه ما ته چې دا ورکړو بو دغه ټیومر دی واټر ټیومر صحیح ته اپینین د ډاکټر ممتاز ته لاړ شه جی کا اپریشن دې په مې کې په خو اپینین وکړه صحیح زه چې ډاکټر ممتاز ته لاړم زما आवाज مکمل غیب شو هغه وخت ما هغه په موبایل کې ولیکل چې دا شان چلته هغه انکار کوي زه ته علاج نه کوم مو ته ولې وینا استا تعلق د ډېرو غټو خلکو سره دی ما هغه پر ډاکټر صاحب که زه مړم شوم بس زمانه ما ته ځان را رسول د بغت سنگ کمره کې ناشته بهرحال هغه ما مجبور کو د شپې 11 بجې هغه ما اپریشن وکړو په دغه دوران کې د بخشایدی پریس کلب حنیف الله او بارمن او پروفیسور مهرتاج روغانی هغه کې سپیکر او پروفیسور عنایت روغانی جی دراغ زما ټولر سچې کوم حالت زما اپریشن شو صحیح اپریشن پس زه تقریبا چې کافي حد پورې زه کور کېدم خو کورنۍ مسلې داسې راشي خفګانونه راشي یو خوا د روزګار مسلې بل خوا د بچو د تعلیم مسلې بل خوا خپل میډیکل غمي آی خبرو ما ته ټینشن راغو چې زه واپس نه جوړه کوم صحیح تر اوسه پورې زما ادبي ملګری چې کوم دی عبد سبحان الله الله دې جون ورکي او واکیل جګه در ولې حق ادا کو صحیح ملک واصل شو مفتی حماد شو رسول مونږ سي سجاد مومن شو صحیح دا زه هر مې پر کې ځکه کالم چې هغه په ما باندې دا څه نن ګره باندې کو نن ګره باندې ډېر زیات صحیح لیکت بریالي ملیشیا ملګری زموږ ټیک نور دا چې څو ملګری شته خو پښتو ماته دې چې خدای نه کوي دیوانه او به سکی صحیح اوس ګرځېدې شي اوس وګرځم سر واشروم پورې لاړ شم اکثر التم درځو خورم نو بیا فریدون دې مورته وایم نو بس هغه غریب راغه پړه صحیح زه مخ کور ده کې مې شعر لیکل چې هغه سره ما هغه زما سره ژوند داسې تیر کو څنګه چې خوب چاته په غنو ورشي هغه دغه ژوند ما سره تیر بلجون ملګری هم داسې ګرانو ملګرو دا مرکه مونږه بهر کوله خو چونکې د ښاغلی جلبل خټک په داسې کنډیشن کې دی په داسې صورتحال کې دی چې د سره بهر مرکه نه شو کېدی بلکې دا سات چې کوم دی هغه پاسېدی هم
نشي د ګرځېدو هم چې کوم دی دا سات قابل نه دی چې هغه وګرځي زمونږ سره یعنی په دې شیشه باندې به مونږ تاسو ته د دې تګ هم خولو چې دی څومره بیمار دي او دا غره خبرو نه هم چې کوم دی واضح ده جلبل خټک دا راته وایي چې دا تاسو چې کله روغ وای نو د معاشي صورتحال هم قدرې خو زګه کلهګه وکړې او تاسو په دې پریدون دی له هم راوړه ډاکټر نجیب دی له دې کوړ ته راوړه بابي هم چې کوم دی خو صورتحال په خو د بیمارۍ نه پس چې کوم دی معاشي صورتحال څنګه دی بیمارۍ نه پس معاشي صورتحال ټپ روان دی خو لکه بیا هم خېټه خو غواړي هغه پلار مې افلاطون نو خو ویل به خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي که نه نو بیا هم دومره ده چې ما ته الله تعالی ډېر نران ملګري راکړي دي هغې دا بوج داسې اوچت کړو که نه خاص کر زما د بیمارۍ واحد صاحب تاسو یقین وکړئ یو انجکشن په 85,000 روپۍ دی صحیح ما سره په جیب کې 85 روپۍ هم نه وی خو بس هغه علاج دی هغه زما ملګرو جاري وساتلو سموده ما په خپلو ماشومانو بالکل زه یې جوړ شوی په دې سبق بس کوم صحیح بیا هم نه کېده بیا رې ملا صاحب ته څه کوې مانه هغه بیا ګورنر ته دغه وکړو جګړه صاحب هغه ګورنر هغه سره ډېر هیلپ وکړو په دغه طریقه باندې علاج چې دی اوس علاج دی وخت کې په 21 تاریخ پر کراچۍ ته ځم صحیح ډاکټر صاحب وایي چې کراچۍ کې مې ته وکړو که لاهور کې خدا به زه په شواګانو داسې زه ختموم صحیح او دې خوا زموږ ډاکټر مقصود صاحب چې کوم دی مردان میډیکل کالج والا خیبر کالج والا صحیح هغې زما علاج دا یو کال چې دا مکمل هغې فري وکړو جلبل خټک غواړي چې دا علاج ستا په سرکاري توګه باندې وشي یاران دوستان خو هم خامخا وي خو لکه غواړي په دې باندې به چې کوم دی اګري وي چې ته سرکار ستا علاج وکړي یو فنکار په حیث باندې چې دا یو فنکار دی په کټ باندې پروت دی مخکې اګري وم ځکه چې پرویز خټک چې کله سیمو په پی کې سوله کې د هرې جلسې نظامت چې و دا به جلبل خټک کولو صحیح هغه ته مې د بدر شاوت په سټیج باندې وویله او زه په کرسۍ کې ناست وم لکه زه ودرېدی هم نه شم هغه اوس زه دا بس غور وکړم پرویز خټک په دا زه وینم علي محمد د خدای سره د ښه وروبخي که ژوندي که مړي که نه یا ابتهار مشواني شو یا نور چې څومره صوبایي کابینټ دی ټول ما پېژني تر اوسه پورې زما په خپلو ملګرو کې خیدروتي دی راښکاره نه شو حمایت راښکاره نه شو ډېر داسې نومونه دي دا به زه خامخا ځکه اخلم چې ګیله د خپلو نه کېږي او دا وخت کې د پاکستان هېواد پاکستان په ستر ښار اسلام آباد کې کم از کم 8 زما شاګردان چې دا ایمینز دي با جلبل ته کوو چې مې د تورو زلفو وارو مخلوق مې یارو مړه خوا به ګرځېدم اوس څوک هم خواته نه راځي صحیح بس د خبرو یې څوک نشته غني ځان سره ګونېږي حقه چل دی بس هغه هم جاړم خفه هم شم ځان ته د خپلو وړو ته د شپې چغې هغه چغې هغه کنزل هغه بدره دی چې زما په خوله هم نه راځي خو د کور خلک مې هم پریشانه کړی دي په خپله هم زه هم خدای دې وخت کې په فیسبوک کې تاسو حجره پاس لاله ګورئ نو زه هم خدای پاک حجره پاس ته اوس مرګ راولي چې کیسه ختمه الله دې وکړي الله دې دغه ژوند دې ورته تېرېږي خو لا ولاړ یم په پیج باندې سټیم نشته دی خیال مې دی چې سینچري جوړه کړم خو ساګانو راسره ملګرتیا وکړه ګرانو ملګرو ښاغلي جلبل خټک سره چې کوم دی هغه په ژوند فن هغه په ستونزو باندې خبرې اترې روانې دي دا ساعت اخلو یو وړه دمکو پروګرام ته بیا رسو
ګرانو ملګرو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی او ستړي مشي وایو د ښاغلي جلبل خټک سره مرکه روانه ده او ښاغلي جلبل خټک چې کوم دی په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې زما رونه هم شته خو مونږ چې خپل کورونو ته وګورو مونږ د یوې خاورې پیداوار یو په یو معاشره کې ژوند کوو نو زمونږ د غریبۍ کورونه دي مونږ دومره هم نشو کولی چې یو بل لاس ورکړي بلکې دعا ورته کولی شو منډې تړلې لپاره هم چې کوم دی دا به وي چې خپل روزګار به پرېږدی نو د رونه هم کمزوري دي که د دې په دې شیشه باندې کتونکي خلک دغه فکر لري چې یاره د رونه دي نو هغه به چې کوم دی جاګیرداره پیدا نه څنګه چې جلبل خټک دی دغه شان د رونه هم دي دغه شان د بابا هم دی د جلبل خټک سره مزید خبرې کوو خو جلبل خټک تاسو نه به یو دوه نظمونه ریکارډ کوو نو که بیا پاتې څه داسې اخیري څه خبرې نو ځکه دغه مرکه چې کوم دی دا هم وایي چې طوالت هم ونه مومي او کتونکي چې کوم دي ستاسو په دغه مرکه باندې بوریت هم محسوس نه کړي څه به راسره وایي ستاسو یو عذاب قبر نظم دی کامو راسره وي ممکنه خو نه ده مناسب هم نه ده خو فنکارې لیکوالې نو بیا هم چې کوم دی دغه خلکو ستړی به مو ورته وایو ستونزې به مو ورته وایو خو دغه خلک چې کوم دی نو بیا هم د یو فنکار په حیث باندې تا پیژني عذاب قبر کوشش به کومه چې ووایم یو څو خړسرو په یو قبر اړولې خاورې زه هم د ګاډي نه ورکوز شومه چې څوک مړه شوي د سر خزه یې لګېده چې زه ور ورسېدم بیان شروع شو زه یې غاړې ته خاموش کېناستم یو مولانا کله اواز خوږ کړي او کله جاړي ناستو کسانو ته یې زړه دې جهانه تور کړو ویل یې اوس ورته دواړه پختې ریز مریض کړي د په جهان کې کودال او بل شی پېژنده د سرسایانو ورکولی دومره غټ جاهل و دې ځان ته خو د چا سره روح نه ګډی د ناجایز اورېدو راکې توان پاتې نه شو اخر خفه شوم روان کور ته دلګیر راغم د یو مزدور سره په قبر کې انصاف نه کېږي کرل ډریبل مې د خپل ځان سره خوب راغو وینم څه چې دا مزدور دی پرښتو ته وایي ما په جهان کې ورځ چېرته خندېږو لا مې د خاور په بالښت سر لګولی نه دی څه په عیبت رالی نیکبختو زه مو ویرولم زړه رانه پرېوت ما بیا څوک قرضدار زړه رانه پرېوت ما بیا څوک قرضدار راغو چې د عذاب د پرښتو سترګې سرې ولیدې غریب راغونډ شو په کفن کې شین ګوشین شوځی لږه شېبه به ساعت صورت شوې سبا وکړې ټپ راته رانه کې وجود کې وسې پاتې دي ما خپله برخه زبل ته خبر نه راته وکړو د کپړۍ نه مې د هړ غرمو کې اور ختلو لکه د ما به په خورو ګزاره کوله زما به ټول عمر وجه اختر کډه کړه د ضلالت ژوند تېروم یو جهان داسې و منم چې هرخوا د مېوې او باغونو ډېر و سوړ اسوېلیو کې زما د خوار نصیب کېدو که زه د خپلې حق وهنې حق کې ډېر سوړ یم که مو یقین راشي نو ما به لږ ارام ته پرېږدې د بېهوشۍ حالت پې راشي نو ډېر ستړی یم پردو ټاټکو راته کېږي ما نه غیبت کړی نه پردی حق وردی ما نه غیبت کړی او نه مې پردی حق وردی خاپیرک مې تپوس وکړي چې رسې وایي په شپه به تلم په شپه راتلم هغه اکثر لیدم ما به د خېټې جهنم لره په کروټ کې وکړ خو پرښتو چې ځای نو الله ته وایي چې هغه د سرمایې زپه دی زمونږ د سوال او د جواب نو پر دې غلام د یو مزدور لاش ته په وقف ځای کې اور مه کوئ پرښتو ځای چېرته خان یا د نواب قبر ته مزدور عذاب قبر دا عذاب قبر نظم او دا مونږ څو ځله اورېدلی دی هر ځل چې اورې نو نوې لګي ځکه چې
ماحول ورته داسې جوړ دی حالات اوس خو سم نه ویلېږي اوس خو سم نه دا راته ووایه جلبل خټک چې د کتاب ظاهره خبره ده دومره وخت ادب له ورکړه دومره وخت چې کوم دی شعر ولیکه کتاب د راغونډ کړی دی چاپول غواړي کتاب پروفیسور گورنوي د مفتي مغاز دا ذمہواري هغې اخیستې او دا سټکورې نه دی خوا کې واجد احساس د تېښتې تر اوسه موده خامخا هلکان هم کوي مې راوسه خبره که ته 14 منټه وکړو نو خوله به دې جینګه تېري ما سره کتاب چاپ شو زه مړه شوم خو دې وي نه ورپسې بیا بل کتاب دی اوتې بوتې نثر دی بیا یو دی جیل او جلبل هغه هم لا پروت دی نثر دی دا نثر دی خو دا ټول د معاشرې هغه طرز دی که نه اصل کې موږ ته خو بار نه پته لګي چې جیل دی غواړی چې لکه هر لیکوال یو خواهش وي یو ارمان وي چې زه څه وکړم زه څه ولیکم دغه د ولس ته چې کوم دی دغه پیغام زه ورسوم په کتابي شکل کې ورسوم یا یو اداکار وي نو هغه د خپل دغه لفظونه چې کوم دی یا کوم سنګر وي خو غواړی چې دا کتابونه چاپ شي څوک سرکار یې چاپ کړي ځکه سرکار خو چې کوم دی کلچر ډپارټمنټ چې کوم دی تر اوسه پورې ډېر کتابونه او د افسوس خبره دا ده جلبل چې ډېر کتابونه پکې په دویم ځلي باندې چاپ شو دویم ایډیشن چاپ شو دا ډېره د افسوس خبره ده چې د دا شان ګرانو ملګرو د دا شان فنکارانو د دا شان لیکوالانو لیکونه دې به نه خوري او د ډیرو خلکو کتابونه پکې په دویم ځل باندې چاپ کیږي نو دغه هم ډیره زیاته افسوس خبره ده خو غواړي چې افسوس مقام چې افسوس خو موږ هر کلم کړیم دی که نه بغیر افسوس څه کېږي نه یو دوه کسان دي په بیډروم کې کښېني مشاعرو کې په تکه شاعران دي نور والله کې تاسو یقین وکړئ زموږ د تغبایي میرزمان در په در څومره ښه شاعر و که زه دا ووایم چې جین یې شو بده به دي په کوم دغه کې مړ شو عظیم خان لره لکه زموږ کامرېډ دغه و که نه د څومره لوی سوچ خاوند و هغه چېرته لاړ یا فرید لاله زموږ د پورې وتي چاربیتې څومره ښه شاعر و زما په خیال کې د احمدین طالب نه پس چاربیتې لیکلې فرید لاله لیکلې ده یا عبدالواحد قلندر په کومو حالاتو کې دلته نشته سید شعر دی چې د ازادۍ نه پس بلا خلق تباه برباد شو په دې وطن کې د حیا خلق تباه برباد شو ړانده چې څومره دي هماوړه مزې چړوي افسوس دلته کې بینا خلق تباه برباد شو که برباد د کور زما او ستا د مینې که آباد دی نو بس یو اسلام آباد ساحل ستا یو تورانکه نظم دی غواړم چې هغه زموږ هلکه ورغه تا تورانکه یاد کړه بل درته وایم کوترې دا خو علامتي نظم دی چې راشه د کوترې بالکل دې وخت کې دا په ما فټ دی راشه د تخت لاندې پناه واخله راشه په ګرمه بوجۍ خوب وکړه بهر باران دی د ګرام بوټ کې و زما کوترې ته به څه یاد ساتي راځه شپې ګرمې لوټونه کېږي پردو موټرو پسې منډې وهې چېرته راټېر د لاندې رانشته زما د سپورو شریک یاره ستا تعزیت کې به پوره یو میاشت بیا دا مخاورز به مې دوکان ته راځي وی به چې اوس راته چې لار کې وې جلبل ستاسو کوترې څنګه مړ شو د دې غټانو احسانمن مې نه کې راځه کوترې پاګل مه جوړېږه راځه کوترې پاګل مه جوړېږه ډېر ښه ډېر زبردست او نور داسې کوو ګرانو مینهوالو که توان راکړې ما به ډېر څه ویلو خو هلته اواز او اجازت نه راکوي چې ښاغلی جلبل خټک چې کوم دی نو
په دې کړم موجود باندې چې کوم دی مونږ زورولې به مو هم زیاتې ځکه چې د ده سره اواز چې کوم دی وفا نه کوي د هغه وجود داسې دی نو جلبل خټک بیا ورته یو ځل وایم چې واکدارو نه چارواکو نه هغه خلک چې هغه ماړه پټ خلک دی او یوازې زه ستا خبره نه کوم زمونږ هر فنکار چې کوم دی نو هغه بېوسه دی بېوزله دی داسې سټیج ته انسان راورسي چې دغه فنکار ټول عمر د دغه غټانو د دغه خلکو د دغه ولس د دغه ټولو خلکو چې کوم دی د بلبل په شان سندرې د دغه خلکو ویلي او بیا داسې صورتحال ته انسان راورسي چې په کټ باندې پریوزي نو بیا دغه خلک هیر کی دغه خلکو ته خصوصا څه پیغام ورکول غواړي زه دا وخت کې هو که هم نو خلک پوه چې د خپل د طبې د تا وغږېږي خو زه د خپلو ادیبانو وروڼو ته خاص کر د سنګرانو ته هم لکه ما جبینه خور داره تر اوسه پورې د نه مخکې وږمه وه د هغه هم زموږ زرڅانګه خور هدایت الله په جنازه ما بله شپه په هغې کمنټس کړو چې افسوس تاسو نن په درناوي کې دا کوم پروګرام کوئ چې دونه خلک د هغه په جنازه کې شرکت وکړو خیال محمد لالزوي ما ته واپس ووایي چې خټک صاحب جنازه کې زه وم نو ما لکه مثال دی کم یو دی ما لکه صرف یوازې په تا خو نه کېږي ګورو زموږ مولا نه دی دې د مالدار سړي جنازې دې غریب سړي جنازې ته نه دی او غني خان یو بله خبره کوي خفه کېږم خو غني خان ځکه چې د هغه ډېرې خبرې ما ته یادې دي هغوی پښتانه عجیبه خلک دی موسیقي یې خوښوي ډمانې بدې شي په خپله د مینې سندرې وایي د لور خور مین وژني نو دا چې جاوید خټک صاحب هم دا خبر وکړه په کول او پیل کې تضاد دی تر کومې چې موږ د تضاد ښکار یو موږ ترقي نه شو موندلی او دا خو دې ته روغ وایي چې پښتون دونه کاره دا کړي دی دا ټول عمر پښتون ډبولی شوی دی د خپل اتلانو محکوم پاتې شوی قسمي راته وایم دا پروګرام زما استاد چې دا غیر سیاسي دی دې خلکو باچاخانو نه پېژندو تر اوسه پورې په هغه وخت کې چې ایجوکیشن منسټر نه و هلیکاپټر چا نه پېژندو هغه څونه ازادې مدرسې جوړ کړې د ریډۍ غټ غټ ګیلونو پیاده به ګرځېدو د ګوړې چکې به ورسره ګرځېدو هغه ته پته وه هغه سر سید احمد خان ته پته و چې دا قام بغیر تعلیم نه مخکې نه شي تللی اوس څه دي زموږ د ایجوکیشن منسټر سره څه نشته دی زموږ د هیلث ډپارټمنټ کې څه نشته دی نه کوي خپلو شاعرانو ادیبانو ته دا یو وړه غوندې خبره په دې وړه خوله باندې کوم چې خدای او رسول ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ مقصدي ادب چې دی هغه رامخې ته کړي شاعري په ګل بلبل سپرلي د شاعرۍ ټول وجود په دې اړانه دی دا نورې بس فلسفې پرېږدی دا شته چې مو څه ویلي وه دا مو غټه غلطي کړې ده دې وطن ته د مینې د بلبل د سپرلي د دا قسمو خبرو ضرورت دی په خپلو بچو باندې ښه تعلیمونه وکړئ دې یو موټی ټانګې ته دې ته خپل بچي مه کښېنوئ تاسو وګورئ د یو خان د یو سیاسي بدماش د هغه بچې به تا سره په یوې یونیورسټۍ کې سبق نیوي دي هغه چې راځي په تا باندې برمنګم نه راځي ستا بچې به دلته د مشال په شان مړ کېږي د مشال په شان به سر خوري په دا یو څو خبرې دي واحد وروره ډېره مهرباني سره مې بیا ډېره مننه ډېره مهرباني ګرانو قدرمنو ملګرو دا و د نن ورځې مشال ښاغلی جلبل خټک د جلبل خټک سره نننۍ مرکه وشوه او د ښاغلي جلبل خټک په ژوند کې د ژوند په مجموعي توګه د په ژوند باندې موږ نظر واچو نو ټول ستړې ټولې پریشانې ټول خفګانونه
خدا به وایو چې خدای پاک ته دل توان ورکړي او توان یې ورکړی هم دی چې دغه درون پیټې دغه درون غم دغه درنه بیماری په خپل اوږو باندې د بار ده او بیا هم دغه دومره یو ناتوانه وجود یې ورته تواندار جوړ کړی دی نو دا زه د دې بهادري ګڼم او د دې چې کومې ګیلې وکړې نو دا د هر فنکار خبره ده که د هدایت الله خبرې نو هغه هم زما سبا دی که جلبل خټک دی نو هغه هم زما سبا دی که نن جلبل خټک په کټ باندې پروت دی بې تپوسه د خلکو چې کوم دی خلکو په ځان نانګاره کړی دی حکومت په ځان نانګاره کړی دی چارواکي ته ځان ناخبره ځان ساتي نو د واحد یوسفزي سبا هم د جلبل خټک دغه کېدی شي ځکه جلبل خټک په خپلو خبرو کې یو خبره دا هم وکړه چې ادیبانو شاعرانو چې په خپل باندې یو بل لوګي ورکو په خپل باندې یو بل وتوانو په خپل باندې یو بل وقدرو نو حاله به چې کوم دی مونږ د سکون ساخلو ان شاء الله ګرانو ملګرو د بل مشاله پورې مال را کی اجازه چرته چې هم اوسه روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسه د خپل پروډوسر عرفان الله عرفان سره پرېدم د الله په امان